حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی راوی دا حدیث حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ دی الله پاک دو قسم خلقو ته خاندي دو سړو ته خاندي یو هغه ته خاندي چې راولګيږي جنگ کوي جهاد کې د الله په لار کې جنگيږي د الله په لار کې شهید شي کافر وي دا شهید شي او شهید ته شهادت الله مرتبه ورکړي شهید ته او دا جنت ته خو به شهید خامخازي هغه سره الله وعده کړی ده نو هغه چې جنت ته لاړ شي د کوم کافر چې دا شهید کړی وي هغه الله ته توبه وباسي په خپلو کړو باندې پښیمانتیا الله ته ښکاره کړي اسلام راوړي الله پاک بیا هم دا د الله په لار کې وجنګېږي دا هم د الله په لار کې شهید شي ام قاتل شو ام مقتول شو ام مخکې د شیطان په لار کې جنګېده چې الله ته توبه ویستله نو الله پاک بیا د الله په لار کې جنګېدو الله پاک ورته جنت ورکړو نو الله پاک دغه ټول انسانان ته خاندي حدیث کې راځي د دې خندان هغه د الله پاک د رضا ده هغه د الله پاک د محبت د خپل بندگانو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين إلى آخر الحديث دویم باب شروع بیان د الله پاک ته راجع کېدل د خپلو ګناهونو باندې اقرار کول د خپلو ګناهونو نه توبه ویستل معزز سامعینو مسلمانانو ورونو ما تاسو ته ویلي وو چې د ګناه نه توبه ویستل دا واجب دي که یو انسان گناہ کو کی اللہ تراجی شي که هر څومره زیات گناه کړی وي الله پاک د انسان توبه قبلوي الله پاک ډېر زیات رحیم او غفور ذات دی مهربان ذات دی الله پاک چې کله د آیتونه نازل کړل چې زه د بنده دعا قبلومه که گناه وکړي هر څومره زیات گناه وکړي نو د الله پاک نه ناامیده کېږي نه الله پاک د هغې ګناهونه معاف کوي خو شیطان لعین ډېر زیات خفه شو وباسي الله ته هغه الله پاک ورته مغفرت د ګناهونو کوي الله پاک بخي نو شیطان ډېر زیات خفه شو نو ویل سوچ وکړو چې یو لار خو راسره شته دی هغه لار مې دا ده چې زه به انسان ته وخت نه ورکوم چې الله ته توبه وباسي هغه غټ غټ امیدونه به انسان ته ور واچوم انسان به د الله پاک نه غافله کړم او چې انسان د الله پاک نه غافل شي بیا هغې ته نه آخرت ور یادوي نه ورته هغه د ذوالقدن سختۍ ور یادوي نه ورته هغه د قبر تیاري ور یادوي هغه هر څه ته نه وځي دا د دنیا په خوند کې ډوب شي او د الله پاک نه غافل شي انسان شپه ورځې لګیا دی په دنیا ګټلو کې لګی د الله پاک نه غافل الله پاک په یاد کې نه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې بنی آدم سره دوه خوړونه د سرو زرو دا به په دغه باندې قانع نشي بیا به په دریم خوړ تمنا کوي چې دریم خوړ د سرو زرو زما وي لکه نن سبا موږ او تاسو ګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې حدیث مصداق موږ او تاسو ټول ګرځېدلي یو که څوک د زرګونو خاوند دی که څوک د یوې وظیفې خاوند دی او که څوک د زرګونو خاوند دی دا د لکاو په طلب کې لګی وي او که څوک د لکونو خاوند دی هغه د کروڑاو په طلب کې لګي او د الله پاک نه دغه انسان غافل دی الله پاک یې هېر کړی نو انسان ته هغه قناعت ډېر ښه شی دی چې انسان په لږ شي باندې قناعت وکړي دا ډېر لوی دولت دی دا قناعت که قناعت سړي سره نه دا که کروڑپتی شي که نه دا بیا هم په دنیا باندې نه مړېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي که دې سره دوه خوړونه د سرو زرو شي دا په دغه باندې قناعت او صبر ونه کړي دا به د درېیم خوړ او څلورم خوړ تمه به کوي د هغې طلب به کوي په هغې تلاش کې به وځي
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بنی آدم نه مړیږي دا اخر دا چې په خاوره باندې مړ شي دنیا کې غافل د الله پاک یې کړی دا په دنیا په تلاش کې لګي تر دې پورې چې هغه مرګ فرشته ورته په سر ودرېږي د دنیا نه خالی لاسونه بوځي که ته د الله پاک نه غافله شوې د دنیا پسې د منډې وهلې نو دنیا بیا تا ته لاس درکوي خو ډېر به دې وځوری او که تا الله را ونیو د الله پاک ذکر دی کو الله پاک دې تر یاده نه ویستو نو دا دنیا به تا پسې خپله منډې وایي یو ځل ابو لیث سمرقندي رحمه الله دا باچا نو دا ښکار پسې ووتو نو ښکار ته نه منډه کړې لاړه ځنګل په طرف باندې دا په اس سور ورپسې و خو ښکار د لاسه ترې ووتو چلته یې وکتې د الله ډېر لوی بزرګ و هغه دا خوا ته روان دی هغه په زمري باندې سور د دې طرف ته را روان دی چې هغې ته وکتل ویل زما څه پاچاهي ده پاچاهي خو دا د په زمرو یم پاچاهي ده دې پې اواز وکړو دې دا خیال و چې زه پاچا یم نو زما خبره به دا هم مني اواز یې پې وکړو چې ودرېږه هغه دې ته بیخي پام هم ونه پیسه تې لاړه بیخي التفات ورته ونه کړو نو دا پوه شه چې دا د الله ډېر لوی ولي دی ځکه ما ته هم بیخي تمه نه کوي نو داس نه راسکوز شو ورله ورته ویل حضرت ویل یو سوال درنه کوم یو تپوس درنه کوم هغه راکوز شو ورته چې ښه کښېنه هلته هغه د زمري نه کوز شو کېناستو چې ویې کتل د ځنګل د طرف نه یوه ښایسته ښځه راغله هغې سره خوانچه او خوراک د راغوسته د دواړو په مابین کې کېښوستل ټپونه ترې روان دي ګرم دواړو ته یې وخوړل دې بزرګ هم وخوړل د ابولیث سمرقندي رحمه الله هم وخوړله نو دې ورته ویل چې حضرت ما خو ستا شان وپېژندو ستا منمه خو دا راته ویل دا څه معامله دې وکړله ورته ویل ته کښېنه زه تا ته اوس خبره کوم وی کله چې الله پاک دا دنیا پیدا کړله الله پاک دنیا ته ویله وی کوم کس چې کوم بنده چې زه یې هېر کړم هغه به خپل ځان پسې ښه کړی ښه په خوارۍ به په لاس ځان ورکړي ښه در پسې چې وکړېدو بیا ورته لاس ځان ورکړه په اسانتیا سره به ځان نه ورکړي او چا چې زه هېر نه کړم زه په یاد وم زما عبادت یې کو زه ما نه غافله شوی نه زما ذکر یې کو زما عبادت یې کو نو ګوره پام کو چې هغه په عذاب نه کې ویل دا کومه چې ښایسته ښځه تعویل لله وی دې ته الله پاک امر کړی دا وی دنیا ده وی دې ته الله پاک امر کړی چې ته به اولیا د الله دوستان به ګوره قطع نه خفه کې کم یو چې د ما نه غافل او هغه ښه وځوروه ښه په تکلیف باندې ورته ځان ورکړه خو ګوره زما اولیاو چې کوم ځای کې ته په کار وي ګوره په عذاب یې نه کې وی نه ځورئ نو دا هغه دنیا ده ته که دنیا کې د الله نه غافله شي ته مال دولت پسې منډې ترلې وهې او الله پاک دې پرې ایښی دی ته به ډېر په سختۍ باندې دا دنیا حاصلې او که چېرته ته د دنیا نه پرېږدې الله ته راجع شي دا دنیا به تا پسې خپله راځي لکه د دنیا مثال د انسان د سوري دی ته که په دې سوري پسې منډې وهې هغه تا نه ځي او که ته د سوري نه ځي سوری تا پسې راځي او که ته دنیا پسې روان دا دنیا به تا نه ځي منډې ترلې به وهې د الله پاک نه به غافلې د الله پاک د عبادت نه به غافلې او که چېرته ته دنیا پرېږدې الله طرف ته راجع شي بیا به دا دنیا تا پسې خپله را منډې وهي ته به ته نه تښتې هغه به تا پسې راځي نو دنیا به مقصد نه ګڼې الله پاک نه به غافله کېږي نه ته به دومره غفلت کې نه ورځې چې ته ګناه وکړې او بیا توبه الله ته ونه باسې تر دې پورې چې د مرګ فرشتې دې په سر ودرېږي او روح ته نه واخلي خالي لاسونه د دنیا نه لاړ شي داسې به نه کې الله پاک نه به غافله کېږي نه هر وخت به د الله پاک ذکر په خوله که لاس دې په کار د خوله خو د چا نیولې نه ده په خوله خو کار نه کې په خوله باندې د الله ذکر کوه په دې ټول دې څلېرویشت ګنټو کې ته د دنیا دپاره څومره ډېر زیات وخت ورکړې لږ وخت خو د الله دپاره هم ورکوه که یو انسان هر څومره ګناه وکړي چې الله پاک ته په صدق باندې توبه وباسي الله پاک د دغه انسان توبه قبلوي د الله پاک نه به غافله کېږي نه داسې به نه وایي چې ما ګناه وکړل الله مې نه بخي نو زه به عبادت هم نه کوم اسم جهنم ته ځم نه داسې به نه وایي د الله پاک نه به امید ساتي چې الله غفور رحیم دی الله پاک ډېر زیات مهربانه دی د اویا میندو نه زیات الله پاک خپل بنده باندې مهربانه دی
نو د الله پاک نه به غافله کېږي نه. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، راوي د حدیث حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی، الله پاک دو قسمه خلکو ته خاندي، دو سړو ته خاندي. یو هغه ته خاندي چې راولګېږي جنگ کوي، جهاد کې د الله په لاره کې جنګېږي، د الله په لاره کې شهید شي، کافر ووایي دا شهید شي، او شهید ته شهادت الله مرتبه ورکړي شهید ته، او دا جنت ته خو به شهید خامخا ځي، هغې سره الله وعده کړې ده. نو هغه چې جنت ته لاړ شي، د کوم کافر چې دا شهید کړی وي هغه هم الله ته توبه وباسي، په خپلو کړو باندې پښیمانتیا الله ته ښکاره کړي، اسلام راوړي، الله پاک بیا هم دا د الله په لار کې وجنګېږي، دا هم د الله په لار کې شهید شي، ام قاتل شو ام مقتول شو، ام مخکې د شیطان په لاره کې جنګېدو، خو چې الله ته توبه ویستله نو الله پاک بیا د الله په لاره کې جنګېدو، الله پاک ورته جنت ورکړو. نو الله پاک دغه دو انسانان ته خاندي. حدیث کې راځي د دې خندانه هغه د الله پاک د رضا ده، هغه د الله پاک د محبت د خپلو بندګانو سره. یو مور په خپل بچي باندې څومره مهربانه لکه اویا میندې راواخله، د دې نه زیات الله پاک په خپل بنده باندې مهربانه دی. نو د الله پاک د رحمت نه به نه ناامیده کېږي، او داسې به نه وایي چې نن مې ګناه وکړله زه بیا به توبه وباسم، بیا نه تاخیر به نه کړي. دا شیطان درته دا وسوسې کوي، د شیطان به دا نه مني. ګناه دې وکړله، صحیح د انسان نه خطا کېږي، ګناه کېږي، سمدستي الله ته راجع شه، الله ګناه مې وکړله آینده دپاره بیا نه کوم. بیا ګناه ته مه نږدې کوي، په صدق سره چې انسان توبه وباسي بیا دغه انسان دغه ګناه ته نه نږدې کېږي. او کاسې شب دې کوو توبه مې ده توبه مې ده ځانه توبه رد سازئ، او بیا دغه انسان دوباره دغه ګناه کوي، ستا په توبه کې خلل واقع شوی. یو انسان چې په صدق سره الله سره وعده وکړي چې زه به دا ګناه نه کوم، بیا دغه انسان ته الله پاک د ګناه توفیق نه ورکوي. که تا په صدق سره الله ته توبه ویسي چې ستا په توبه ویستلو کې څه کچره شته دی، نو ته به بیا قادره کېږي په هغه ګناه باندې، ته به الله ته په صدق باندې توبه وباسې. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله پاک دو سړو ته خاندي، يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه، يقتل چې قتل کی یو د دین اخر، او دوه عجیبه پکې دای چې داخل کې الله تعالی دا دوه جنت ته. يقاتل هذه في سبيل الله، دا یو مسلمان چې جنگيږي د الله په لار کې، فيقتل دا شهید شي د الله په لار کې، چې دا شهید شو الله پاک ته شهادت مرتبه ورکړي، او شهید سره الله وعده کړی چې خامخا به د جنت ته داخلون. ثم يتوب الله على القاتل، بیا کم قاتل کم کافر چې مخکې د شیطان په لار کې جنګېدو بیا الله ته توبه ویستله، الله پاک ته راجع شو، فیسلم او هغه اسلام راوړي، فیستشهد او بیا دا د الله په لار کې جنګېږي تر دې پورې چې دام شهید شي، الله پاک دواړه جنت ته بوځي. الله پاک خو ډېر غفور رحیم ذات دی، کریم ذات دی، د الله پاک نه به غافله کېږي نه. ګوره مسلمانانو ورونو، الله پاک غفور رحیم دی، خو بېته ګوره قهار هم دی. د الله پاک نه به غافله کېږي نه، څنګه چې ځینې وخت کې د الله پاک قهر په جوش راشي په ځمکه د ژوندی دننه کې توبې دپاره بیخي وخت در نه کړي، داسې به نه کړي، ګناه باندې به اقدام نه کړي، د ګناه تلوسه به ته کوشش کړې چې ګناه نه ځان وساتې، د ګناه ځایونو ته بیخي ځمه، د ګناه تصور مه کوه، ته چې د ګناه ځي ته لاړ نه شي، د ګناه تصور ونه کړي، دغه انسان بیا په ګناه باندې نه قادره کېږي. الله پاک دې ماته په دې خبرو باندې عمل کول توفیق راکړي. ثانیاً تاسو ته وما علینا الا البلاغ، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.